السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې بعضې خلک د فرض لمانځه وروسته پر سر باندې لاس ونیسي او 11 واره یا قوي او جل جلاله ووایي. دا د شریعت له نظره څخه څنګه دي؟ محترم وروره دا مسلې ته په لږ وضاحت ورکړو. یو وار به پر سر باندې لاس ایښول چې دا په حدیثو کې سته که نسته، بیا به دا ستا مسلې ته راسو. ادریس بن عبدالکریم وایي ما پر خلف باندې د سورة حشر 20 آیات چې الله جل جلاله وایي ولو انزلنا هذا القرآن على جبل، دغه آیات شریف چې مې وایي پر ده باندې تلاوت کوي، ده راته لاس پر سر باندې کښېږد. نو وایي خلف وایي چې ما پر سلیم باندې دغه سبق وایو، سلیم راته وویل چې پر سر باندې لاس کښېږد. سلیم بیا وایي ما پر حمزه باندې تلاوت د دې آیات کوه، هغه راته پر سر باندې لاس کښېږد. حمزه وایي چې ما پر اعمش باندې د دې آیات تلاوت کوه، هغه راته پر سر لاس کښېږد. اعمش وایي ما پر یحیی بن وثاب باندې دغه آیات تلاوت کوه، ده راته پر سر باندې لاس کښېږد. یحیی بن وثاب وایي ما پر علقمه او اسود باندې دغه آیات تلاوت کوه، ده راته پر سر باندې لاس کښېږد. او علقمه او اسود وایي چې ما پر عبدالله باندې دغه آیات تلاوت کوه، ورته وایي مې ده راته پر سر باندې لاس کښېږد. عبدالله وایي چې ما پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ ته دغه آیات تیراوه تلاوت کوه مې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راته پر سر باندې لاس کښېږده. فإن جبریل لما نزل بها الی، هر وخت چې جبرائیل علیه السلام دغه آیات شریف ما ته راوړی، جبرائیل علیه السلام راته وویل وضع یدک علی رأسک، پر سر باندې لاس کښېږده، دغه آیات تلاوت کړه. فإنها شفاء من کل داء الا السام، دا د هر مرض دوا ده ما سوا الموت، مرګ، سام و مرګ ته وایي په یو روایت. دا تاریخ بغداد جلد اول صفحه 300 او دغه ډول تفسیر در المنصور د جلال الدین السیوطي رحمة الله علیه صفحه 309 جلد 14 د سورة الحشر آیت نمبر 20 کې دا تفسیر ورکړی دی. او دغه رنګه په تفسیر روح المعانی کې مولانا الوسیع رحمة الله علیه، او دغه رنګه په تفسیر روح البیان کې، او دغه رنګه په تفسیر القرطبي کې د سورة الحشر د 20 آیات په تفسیر کې دغه مفسرین دغه روایت ذکر کوي. نو لاس ایښول پر سر باندې دا یو ثابت عمل سو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه او د صحابه کرامو څخه. او مجربات دیربي کې چې هغه د تحفظات یو کتاب دی، او دغه ډول حکیم الامت مولانا اشرف علي تحنوي رحمة الله علیه یو کتاب تحفظاتو کې لري. او دغه ډول په بعضو د اسماء الحسنا په کتابو کې وایي چې یا قوي و جل جلاله 11 واره سړی ووایي د هر لمانځه وروسته هغه پر سر باندې لاس کښېږدي، همدغه ووایي، نو د سترګو د تیزۍ دپاره دا یو غټه مجربه دوا ده. نو یو شي چې په دین کې یو اصل پیدا کړي، بیا په هغه کې که زیادت راسي هغه ته بیا بدعت نه ویل کېږي، لکه دا د زمانې سلفیان وهابیان چې وایي. نو داسې بعضې خلک ما لیدلي دي چې یو نفر راته وویل چې زما سترګې 1.5 نمبر وي، خو دا قوي دغه نوم د الله جل جلاله قوي و جل جلاله دا ما وایو، او دا پر سر به مې لاس ایښوی، اوس مې سترګې هغه ډاکټر ته ورلم، هغه ویل عینکو ته ضرورت نه لري. نو دغه شان ټول تبرکات دي، او په دې کې به انشاءالله الرحمن د حوالې یو شي ته ضرورت هم نه وي. داسې مې په یاد کېږي چې کوم شی چې هغه انور شاه کشمیر رحمة الله علیه وایي چې یو شی په دین کې اصل پیدا کړي، بیا که په طریقه کې اختلاف راسي یا طریقه مختلف سي هغه ته بدعت نه ویل کېږي. نو پر سر باندې لاس ایښول خو په دغه آیات کې ثابت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه او د صحابه کرامو څخه. او دا که بعضې اکابرو مشایخ په تجربه باندې یو شی رسولی او بیا پاکې که مشکل نشته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.